د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د سرخاب سیمې د لسبستریز روغتون د پرانیستي په مراسمو کې د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیال د UNHCR استازي د لوګر ځایي مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د سرخاب لسبستریز روغتون په جوړېدو خوښي وښوده او ژمنه وکړه چې د عامه روغتیا وزارت به ټولو هیوادوالو ته عادلانه او معیاري روغتیايي خدمات ورسوي. تاسو وینئ چې اوس په افغانستان کې صحي مراکز ورته بلې ارتقا کوي، شبخانې او کلینیکونه الحمدلله ورته بلې مجهز کیږي او ډاکټرانو ته الحمدلله هغه امکانات برابر شوي چې خپل د ملت او د ولس ستونزې او مشکلات ورباندې حل کړي او د هغو خدمت صحي خدمت په ښه کیفیت او په ښه اندازه. د لوګر سیمهیز مسؤلین وایي چې د دې روغتون له لارې به د ورځې 300 تنو ته روغتیايي خدمات وړاندې شي او د ورته نورو روغتونونو پر جوړولو ټینګار کوي. او 12 اطاقونه د CHC جامع کلینیک په مساحت د 3 جربه ځمکه کې چې تعداد د 12 اطاقونه په دې کې ډیلیوري روم او د سوی تغذیه وارډ او د AWD لپاره ځانګړي خونه او همدارنګه د واکسین لپاره ځانګړي خونه، دغه کوم خدمات چې د صحتمندي پروژې مطابق دي خدمات په دغه کې د یو جامع روغتیايي صحي مرکز په لیول باندې ولست عرضه کیږي. شوق هم دا دی چې دا مظلوم ملت، دا مظلوم خلک چې د تکالیف او د زحمتونو نور ور باندې ځای نه کیږي، د دوی خدمت او په ښې طریقې سره د سرخاب سیمې د لسبستریز او مجهز روغتون چې 12 خونې لري د 240,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د UNHCR په مالی ملاتړ د اوکري موسسې له لوري جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.